سلام، وخت مو په خیر. له کابل وخت څخه د دې ونې مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. زه حنیفه علي خیل یم. د هرات والی مولانا نور احمد اسلامجاد د ایران اسلامي جمهوریت له سرقنصل محمد صدیقي فار سره په کتنه کې د دواړو لوریو ترمنځ د اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو اړیکو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د پاکستان پر وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بریا په تړاو په یو پیغام کې وویل چې د افغانانو دې بریا وښوده چې دوی په کمو او د نړیوالو په پرتله په نشتو امکاناتو د ډیر پرمختګ وړتیا لري.